حدیث صحیح کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی د الله خوښ شه په ځمکه باندې د الله خواته چې کوم ملائک دي الله هغې ورته وایي چې پلاني سره زما مینه ده فاحبوه تاسو هم سره مینه وساتئ هغه ملائک د لاندې اسمان ملائکو ته وایي پلاني سره د الله مینه تاسو سره مینه وساتئ هغه ملائک لاندې 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 تر دې چې ځمکې ته راکوشي ځمکه کې ملائک وایي مؤمنانو ته چې پلاني سړي سره د الله مینه ده ای انسانانو تاسو سره مینه وساتئ دا ټول مؤمنان دغه سره د الله دپاره مینه ساتي او دا دلیل ده چې د الله دپاره چا سره تا مینه ساتله عام مسلمانانو هغه سره مینه ساتله دلیل دی دا سره د الله هم خوښ دی ځکه الله د بندګانو په زړه کې دله مینه اچوله بل طرف پیغمبر وایي کله چې یو سړی د الله بدي شي الله په خپل نږدې ملایکو ته وایي چې پلانی زما بدي شي نو ستاسو سره بغض کوئ هغه لاندې اسمان ته اعلان وکړي ملایک بیا لاندې بیا لاندې بیا لاندې بیا ځمکه ځمکې والا خلک بیا د هغه سره بغض شروع کړي بل ټولو خلکو بدي شي مؤمنان چې چېرته سره ملاقات کوي چې لیدلی مې نه وی نو ډېر خلک ډېر مې دا سړی د هندو نه مې زیات بدي شي دا چې زه سهار کې وینم ټوله ورځ مې خرابوي دا دلیل ده چې خو مؤمنانو نیکانو موحدینو تا سره مینه کوله دا دلیل ده تا سره د الله مینه ده او چې مسلمانانو مؤمنانو تا سره ورانه وه شرطه مسلمان تا سره جوړه نه وه په چم ګاونډ کې هر مسلمان د سره ورانه وه یو متقي موحد ستا سره ورانه وه دا دلیل ده ستا د بدعملۍ چې الله هم تا سره ورانه ده نو نبي علیه السلام دا آیات کریمه د دې حدیث په تایید کې ولسه ود ده الله د مؤمنانو په زړه کې رحمان ذات د خلکو محبت د دې سړي سره واچوي هر سړی وایي چې لیدلی مې وی ملاقات مې ورسره کړی وی موږ دغه تلي و ریاض ته شیخ ابو حسن صاحب دلته راغلی و پاکستان ته تاسو د خلکو مینه لیدلې وه دې کومبړ جومات ته چې راغې نو په دې روډ باندې نه شو راوستی ملګرو ځکه دا ټول میدان وتی و په دې روډ باندې هغه پوله پورې خلک ولاړو نو پل سره ملګرو کوز کو د کلیم ډلو کور ته یې راوست هغې نه په دې پټه پټه لار باندې راوسته ملګري په دې روډ ورته ولاړو او دا جومات د 10-11 بجې نه ټول ډک او چې ملګري خبرېده هغه دې محراب کې ودرې واستو اعتدلو بس جمع ودروله بیا چې ملګرو ایسته نو مخکې نه ملګري تلي دا پم لاره ډکه شوې وه نو هغه بیا ملګري دلته پټ کړ چې پټ کړ بیا پم کې ملګري راوتي هلته ملګرو سره مصافحه وکړه لاس میلاو کړ بیا هغه ملګري تلي و تیمرګره کې پروګرام دلته د هغه ځای نه شپې تلي و چکدرې ته چکدره کې دومره ټیم نه و چې ډوډۍ خوړلې وې ډوډۍ ته هم چا نه خلک به کړکو راغوښتي وو نو بیا ابو هارون امیر صاحب ګاډي کې کېنو بار ته یې راویستم خلکو ته چې لاړم نو بس خلک د چکدرې مرکز نه واپس کېدل چې شیخ صاحب لاړ شیشې ولا بند کړې بار ګل آباد پورې راوست هلته چې خلک ټول واله مرکز خلک بیا واپس راو ډوډۍ پې وخورول شیخ صاحب دا خو مال ده دا خو زه وم شیخ صاحب خپله وایي ثوابۍ ته زه لاړم هلته پروګرام د خلکو مینه درته وایم دا مینه د الله دپاره د الله دپاره وایي چې هلته زه راووتم نو یو بوډا مسافه و هلته دومره زور و چې د یو سړی د دومره خلکو سره مسافه اسان کار خو نه دی و یو بوډا د ګاډۍ مخې ته به روډ کې برابر راشه وایي که ته مسلمان یې او د الله بنده یې که زما سره دې غاړه میلاو نه کړم زه به دې ګاډۍ را باندې وخېژوم دې ته د الله دپاره مینه وایي نو بیا وایي زه کوږ شوم نو بیا مې د هغه سره لاس میلاو کړو دا قصه یې ما ته ریاض کې خپله کوله اوس چې تېر کال راته هم تاسو ته پته ایرپورټ کې څومره اله ګوله وه دا درې عامه د دیر د کی پي کې د پنجاب د ملګرو ټیک ده د هغه د شکل سره هم د خلکو مینه دا جدا خبره ده و دا علم چې دی دا جدا خبره ده تقوی جدا ده دا خبرې جدا دي نو الله دا کمال په انسانانو کې یخې دې سره څوک تعصب اړو نه کوي چې یاره زه یم یا بل ملا به چې څوک وایي دا ټاټونه خرڅوي څوک وایي دا عالم نه دی څوک وایي داسې داعي دی څوک وایي علم ورسره نشته دا د انسانانو یو خبر الله چاله ورکړي دا د الله د طرف نه ده تر ټول انسانان چې راجمع کې دنیا کې غټ غټ وزیران هم راغلي دا وزیران چې راځي دا هېڅوک هم نه وځي
صرف وزارات طبقه وزي فوج سلامي وتکیږي د پولیسو سلامي وتکیږي صرف دغه طبقه وزي ځکه د دې طبقه او د هغې جوړه ده عام د مؤمنانو بړه کې الله رب العالمین د مال د وجه نه محمد بن سلیمان دی راشي پاکستان ته د ټول مسلمانان نه وځي څوک هم نه وځي څوک به تندر هم نه لګي حالانکه د مسلمانانو مشر دی مودي دی راشي صرف دا حکمرانان بوزي ځکه د دې دا میزبانان دي دا خو عام مسلمانان په اخبار کې به وګوري چې راغلی دا ویل دا دروغ دی دا رښتیا دي څوک به هندو دی څوک به سیک دی خو لیکن دا علما چې کله دا د الله د طرف نه مینه نو دا الله د مؤمنانو په اړه کې داسې اچول لري خلکو سره مینه او الله مؤمنان طویل لري کې دې سړي سره مینه کوي دا عام علما مبارک هغه نه وایم ته امت چې څومره د اهل سنت والجماعت علما دي او نیکان دي موحدین دي خو دعوت کړي دي نو هغه سره د مؤمنانو خلکو مینه دا څه شي دا الله د مینه د خلکو